د قرضونو مصیبتونو پریشانې ختمېدو او مال دولت زیاتېدلو دپاره او په مال حال کې برکت راتللو دپاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلی شوي یو آسان ترینه دعا. زما عزتمندو یو صحابي وایي زه یو ځل ډېر زیات غمګین او خفه ناست وم. په دې کې ماله د دواړو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو او راته وفرمایل ولې داسې خفه ناست دی، ولې داسې غمګین ناست دی؟ وایي ما ورته وویلې یا رسول الله قرضونه را باندې ډېر زیات دي او د رزق چې څه وسایل دي څه اسباب دي هغه ټول مکمل ختم شوي دي، رزق مې مکمل بند شوی دی. وایي دې د وجې نه ډېر زیات غمګین او خفه ناست یم. وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل دې کې د خفګان څه خبره ده، دې کې د پریشانۍ څه خبره ده؟ وایي زه تا ته یو کلمه درښیم دا یاد کا او دا کلمه د یو روایت مطابق نبی علیہ السلام ورته وفرمیل چې سحر او ماښام درې پیرې وایه او د دویم کول مطابق وایي نبی علیہ السلام ورته وفرمیل وایي زه درته دا کلمه ښیم سحر او ماښام دا لس پیرې وایه. دا صحابي وایي کلمه درته یم ښه وایي دا کلمه راته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وښودله دغه کلمه ما یاده کا سحر او ماښام ما درې پیرې یا لس پیرې ویل شروع کړل، لس ځله ما ویل شروع کړل. دا صحابي وایي یو څو ورځې تېرې شوې، څو ورځې مې دا کلمه سحر او ماښام لس پیرې وویله، زما قرضونه هم ختم شول، پریشانۍ هم ختم شوي، مصیبتونه هم ختم شول او دومره مال حال راته رالو چې هغې په حساب کتاب باندې نه پوهېدم چې اوس دا کوم ځای کې کېږدم. دومره مال حال ورته رالو زما عزتمندو. نو دا کلمه انتهایی آسان ترینه کلمه ده، کلمه تا غوږ کېږدئ. دا کلمه ده ښه په سکرین درته لیکم، ځان له بیا سکرین شاټ هم واخلئ. کلمه ده اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن یا والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبة الدین وقهر الرجال. بس دا کلمه ده. دا کلمه چې څوک سحر او ماښام مونځ نه رستو مکمل مونځ چې ختم کی دا چې لس پیرې وایي نو ته به بې شمېره فایدې ګورې حاصلېږي. یو دا قرضونه به ترې هم ختم شي، مال حال کې بې برکت راشي، قومونه به ختم شي، پریشانۍ به ختم شي، تکلیفونه به ختم شي. او پریشانۍ په دوه قسمه دي ښه، دوه قسمه پریشانۍ دي. دا دواړه د دې کلمې په ذریعې سره ختمېږي. څنګه دوه قسمه پریشانۍ دي؟ یو هغه پریشاني چې هغې وجه او سبب معلوم وي، دغې ته غم ویل کېږي. او دویمه پریشانی چې هغې وجه او سبب معلوم نه وي دغې ته هم ویل کېږي. دا هم چې دی دا د دې غم نه ډېر زیات خطرناک دی. څنګه زیات خطرناک دی؟ ځکه چې د دې هم د دې وجه معلومه نه وي. بالفرض یو کس وایي زه پریشان یم، خفه یم، چې څوک ترې تپوس وکړي ولې پریشان یې، ولې غمګین یې، نو دې ورته وجه کې ووایي ځکه خفه یم چې پلار مې بیمار دی، ځکه خفه یم چې نوکري مې نشته دی، ځکه خفه یم چې کاروبار را سره نشته دی. نو دغې ته غم ویل کېږي. د دې ختمېدل آسان دي چې دی وایي پلار مې بیمار دی ځکه خفه یم، د پلار بیماري ختمه شوه، غم ډایرکټ ختم شو. که څوک وایي نوکري مې نشته دی ځکه خفه یم، نوکري ورته میلو شوه، غم اټومیټک ختم شو، ډایرکټ ختم شو. که څوک وایي زه په خپله بیمار یم ځکه خفه یم، بیماري ختمه شوه، غم اټومیټک ختم شو. دا زر ختمېږي. خو دا دویم چې دی دې ته ویل شي هم، دا هغه مصیبت تکلیف ته ویل شي چې د دې وجه او سبب معلوم نه وي. دا ډېر خطرناک دی چې بنده وایي خفه یم، غمګین یم، پریشان یم، وایي ولې خفه یې؟ څوک ترې تپوس وکړي دی وایي هسې بې څه خفه یم، وجه هېڅ نشته دی، هسې بې څه خفه یم. د دې ختمېدل ډېر زیات ګران دی، مشکل دی. نو د دې کلمې په برکت سره دا کومه چې درته ما وویلې په سکرین درته چې کومه ښکاري د دې په ذریعې سره به غم هم ختمېږي او هم ختمېږي. هغه مصیبت چې هغې سبب او وجه معلومه وي دغه هم ورسره ختمېږي. هغه مصیبت چې هغې سبب او وجه معلومه نه وي دا چې کوم خطرناک دی دا هم ورسره ختمېږي. نو زما عزتمندو اسانه کلمه ده، دا یاده کړئ، سکرین شاټ ته ځان له واخلئ. سحر مونځ نه وروستو دا لس پیرې وایي او ماښام مونځ نه وروستو دا لس پیرې وایي. پریشانۍ به هم ستاسو ختمېږي، غمونه هم به ختمېږي ستاسو، بزدلي به هم ختمېږي ستاسو. دا بعضې خلک وایي چې زه سست یم، دغه سستي به هم ختمېږي د دې په برکت سره، قرضونه به هم ختمېږي.
او د نورو خلکو غلبه به در باندې ختميږي که چېرې دشمنی دی به تاسو باندې غلبه نه راځي ټیک شو کوشش کوئ ویډیو د ثواب په نیت باندې شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسیږي او تاسو ته دعاګانې کوي ټیک تا الله رب العزت مو خوشاله باز ساته دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله په امان